یو څو ورځې مخکې زموږ یو سبسکرایبر یو ملګري دا پوښتنه وکړه زموږ نه چې آیا زه په انګلیش کې داسې څنګه ویم چې ما یو نعت وویو زه نعت ویم مطلب د نعت ویلو دپاره هم سنګ استعمالیږي زه داسې ویم آی سنګ ا نعت او که نه د دې دپاره بل څه خاص لفظ شته په انګلیش کې نو بیا بیر ان مایند یا کیپ ان مایند د دواړو یو مطلب دی چې په یاد ساته یا په یاد ساتئ نو په یاد ساتئ سنګ صرف استعمالیږي د غانې دپاره بیا که چېرته تاسو خبره کوئ د تلاوت د نعت د حمد یا د نظم په باره کې نو د هغې دپاره سنګ نه استعمالیږي لکه فار ایگزامپل که چېرته څوک وایي آی سنګ ا نعت دا غلط راځي آی سنګ احمد دام غلط راځي د دې لپاره په انګلیش کې یو خاص لفظ موجود دی او هغه دی ریسایټیشن تقریبا یو څو ورځې مخکې موږ یو ویډیو جوړه کړې وه چې په هغه ویډیو کې ما تاسو د ریسایټیشن په باره کې ویلي وو خو ډېر معلومات مې نه وو درکړي په هغه ویډیو کې ما تاسو صرف دا ویلي وو چې د ریسایټ مطلب دی تلاوت کول خو یوازې د تلاوت دپاره دا نه استعمالیږي دا د نعت دپاره هم استعمالیږي مطلب که چېرته څوک داسې وایي چې آی ریسایټ د هولي قرآن نو مطلب یې دی چې زه تلاوت کوم د قرآن مجید خو دا تاسو بالکل د نعت دپاره هم استعمالولی شئ آی ریسایټ د نعت زه نعت ویم I recited the نعت ما نعت وویو recite فرست فارم دی recited سیکنډ فارم دی او recited تھرډ فارم هم دی I recited احمد نو زما پوره یقین دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ چې د نعت دپاره استعمالیږي recite د تلاوت دپاره هم استعمالیږي recite د حمد وغیره دپاره بیا هم استعمالیږي recite ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده نعت اورېدل یو ډېر د ثواب کار دی ځکه چې په نعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کیږي او بیا په روژه کې اورېدل نور هم ډېر د ثواب کار دی نو په دې وجه باندې زه تاسو ته د نعتونو یو داسې ځای ښیم د نعتونو یو داسې پیج یو چینل درته ښیم چې په هغه کې هر یو نعت بالکل په زړه باندې لګي او ډېر ښکلي او ډېر مزیدار نعتونه ورکړي دي او هغه چینل دی د نوید قاري صاحب چینل دلته زه ستاسو ټول نه دا غوښتنه کوم چې مهرباني وکړئ د دوی چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې دا یو د نعتونو چینل دی یو اسلامي چینل دی د ثواب په نیت باندې خامخا سبسکرایب کړئ که چېرته تاسو دا ویډیو د فیسبوک د لارې ګورئ نو بیا د دې ویډیو په سر باندې به تاسو د دوی د چینل لینک میلاو شي او که چېرته د یوټیوب د سایډه ګورئ نو په یوټیوب کې لاندې به کمنټ سیکشن کې او په ډسکرپشن کې به هم تاسو د دوی د چینل لینک میلاو شي صرف او صرف د ثواب په نیت باندې سبسکرایب کړئ پرې کې زما هیڅ فایده نشته زما پکې ذاتي هیڅ مقصد نشته